د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ټرمپ هغه ادعا رد کړه چې ګواکې ټرمپ ته یې د احترام الفاظ کارولي دي. نوموړي په یو اعلامیه کې چې د رئیس الوزرا د ځانګړي سکرتر عبدالله اعظام لخوا نشر شوی ده ویلي دي د ټرمپ او د ښاغلي ملا عبدالغني برادر مکالمې ثبت شوي شتون لري. که چیرې اړتیا وي د دې وضاحت لپاره به دغه مکالمه هم نشر شي. په اعلامیه کې راغلي دي د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند دفتر د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وروستۍ څرګندونې په کلکه ردوي چې ګواکې نوموړي ملا صاحب ته د هغه د کور د انځور په استولو هغه تهدید کړی او ملا صاحب ورته د درناوي الفاظ کارولي دي. دا د نوموړي له لوري یو بې بنسټه افترا ده. د محترم ملا صاحب دفتر د هغه او ډونالډ ټرمپ ترمنځ شوې مکالمې بشپړ غږیز ریکارډ په خپل اختیار کې لري او که اړتیا ولیدل شي د یاد سند په نشر سره به موضوع جریان له خپلو هیوادوالو نړیوالو سره شریک شي. ټرمپ له دې مخکې هم په بې باکه خبرو او دروغو کې شهرت درلوده.